دوستانو په سوشل میډیا باندې اکثره وخت داسې خبرونه خپریږي او شیر کیږي چې پکې لیدل کیږي چې غیر مسلمه په اسلام کې داخليږي او مسلمانېږي. خو اوس مهال په لندن کې یو داسې ویډیو مخې ته راغلی ده چې یوه د پوخ عمر ښځه د ژوند په اخیري لمحو کې د اسلام کلمه وایي او مسلمانېږي. دغه ویډیو چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې خپره شوله نو د ډیرو خلکو توجه یې ځان ته واړوله چې په دغه ویډیو کې ښکاریږي چې دغه بوډۍ ښځه د ژوند په اخیري لمحو کې او په اخیري ساګانو کې اسلام قبلوي او د اسلام قبلولو مبارکه کلمه د ترجمې سره وایي. د نن ورځې د خان کلیک چینل په ویډیو کې تاسو سره دغه ایمان تازه کوونکي ویډیو شریکوو. خو د تل په شان له تاسو نه هیله لرم که تاسو زموږ په چینل کې نوي او تر اوسه مو زموږ معلوماتي او خبري چینل خان کلیک نوي سبسکرایب کړئ نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو د هر قسم معلوماتو نه خبر وساتل شئ. قدرمنو دوستانو په سوشل میډیا باندې دغه شیر کوونکی ویډیو کې ښکاري چې یو بوډۍ ښځه په هسپتال کې په داسې حالت کې ده چې علاج یې کیږي او ښکاریږي چې د ژوند په اخیري لمحو کې ده. دا ویډیو جوړولو والا کس وویل چې کله چې زه د دې خواته راغلم نو دوی ماته وویل چې زه غواړم چې اسلام قبول کړم، آیا ته به زما مدد وکړې؟ چې د هغې نه وروسته ویډیو جوړونکي کس دغه بوډۍ ښځې ته کلمه وویله او هغې اسلام قبول کو. د کلمې ویلو نه او د اسلام قبلولو نه وروسته دغه ضعیف العمره ښځه په آرام سره او ډیر په سکون سره د تل لپاره ویده شوه، یعنی وفات شوه. د دغه پوسټ په اخر کې دا هم لیکل شوي دي چې کله الله تعالی یو انسان ته د نیکۍ هدایت کوي نو هیڅوک هم د هغې مخنیوی نشي کولی. دوستانو د دغه کلمې ویلو نه وروسته دغه ضعیف العمره ښځه مړه شوې ده. په سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو باندې خلکو دا ویډیو ډیره زیاته خوښه کړې ده او ډیره زیاته شیر شوې ده. اسلام یو رښتینی او حق مذهب دی او څوک چې هم په دایره اسلام کې داخليږي نو هغه انسان کامیاب دی. قدرمنو دوستانو، بېشکه چې دغه بوډۍ یعنی ضعیف العمره ښځې د ژوند په اخیري لمحو کې ډیره ښایسته او ښکلې فیصله کړې وه. د ستاسو ټولو دوستانو نه یو هیله لرم چې تاسو نه صرف د دغه بوډۍ ښځې لپاره بلکې د خپل ځان او زموږ او د ټولو مسلمانانو لپاره هم دعا وکړئ چې الله تعالی دې زموږ مغفرت نصیب کړي او موږ ته دې هم الله تعالی د مرګ په وخت کې دغه کلمه را نصیب کړي او چې تر څو پورې زموږ ژوند وي نو موږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مبارکو طریقو باندې خپل ژوند تیر کړو او زموږ ستاسو او د ټولو مسلمانانو خاتمه دې الله تعالی په ایمان باندې وکړي. قدرمنو دوستانو، که غواړئ چې د دې دعا حصه جوړه شي نو په کمنټ کې راته خامخا امین ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ، خپل ملګرو سره په سوشل میډیا باندې هم شریک کړئ. که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو راته اجازه راکړئ، ډېر ژر به په یو نوي او معلوماتي ویډیو کې تاسو سره ملاقات کوم. د خپل ځان او د خپل چاپیرچل خیال ساتئ. تر بلې ویډیو راته اجازه راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.